سلامونه او نیکی هیله احترامات. Most welcome to Star Master of One Academy. ملګرو ټاپ ان ټیکنالوژي په نامه یو پلیلیست شروع کوم او دغه پلیلیست کې زه خپل هم نه پوهیږم چې څومره ویډیوګانې به شامل شي، خو ګټور به تاسو تمام شي. د کمپیوټر ساینس د کوونکو لپاره به دا ډېر زیات ګټور تمام شي. دغه به یو شارټ کورس وي او دا به ټوله تیوري وي. ملګرو دغه کورس ټوله تیوري ده، عملا پکې هېڅ هم نشته. ټاپ ان ټیکنالوژي کې موږ د کمپیوټر ساینس اړوند دغه د ټیکنالوژۍ وتلې څیرې هغه به تاسو ته معرفي کوو او څه رقم د ټرانسفارمیشن شوی دی دا به تاسو ته معرفي کوو. نو موږ سره پاتې شئ، خو یاد وساتئ چې تیوري د ټوله تاسو سره به کومک وکړي تر څو ستاسو د کمپیوټر ساینس اړوند د ټیکنالوژۍ اړوند نظریه پراخه شي. نو په دې کورس کې به څه شی وشي؟ په دې کورس کې به موږ په ده باندې خبره وکړو او ستاسو مفکوره به په ده باندې خلاصه شي چې نن سبا چې کمپیوټر په کم شکل کې دی دا څنګه دې حد ته راورسېدو، د ټیکنالوژۍ څنګه دومره ډیولپمنټ وکړو، په دې کې چا څومره کار کړی دی. فور ایگزامپل څنګه یو کمپیوټر چې په 1980 لسیزه کې به یو لوی دهلیز نیو، څنګه اوس زما او ستا په غېږ کې پروت دی. دا د زیاتو خلکو د زیاتو افکارو زیږنده ده، د زیاتو خلکو د زیاتو اشخاصو د خواریو زیږنده ده. موږ همدغه اشخاص تاسو ته در معرفي کوو. څنګه کمپیوټر له مختلفو حالاتو تیر شو او دغه نننۍ شفې ترلاسه کړو. موږ په ده خبرې کوو څنګه د اباکس له کمپیوټره تر چارلس بیبیج پورې راورسېدو او څنګه له انیاک نه راواخله تر مانچسټر، هارورډ، مایک، همداسې راځه څنګه د ډیل کمپیوټر، ایچ پی کمپیوټر چې ستا په غېږ کې لیپټاپ دی یا هینډ هیلډ دی یا ټیبلیټ دی، دا څنګه د ټرانسفارمیشن وشو، په دې کې کومو څیرو کار کړی دی. انشاءالله دغه به تاسو ته در معرفي کوو. څنګه د یو واکیوم ټیوب څخه خبره ټرانزسټر ته لاړه او څنګه د یو ټرانزسټر څخه خبره مایکروپروسیسر ته لاړه او څنګه بیا VLSI and ULSI مایکروپروسیسر راغلی. الټرا لارج سکیل انټیګریشن چې بیلین اف ټرانزسټر انساید د څنګه پیټ شو. څنګه هغه CPU which could take an entire room چې مکمله کوټه به نیوله was inside د یو چپ هماغه CPU ده چې هغې ته موږ وایو مایکروپروسیسرز and which perform billion of action in a second. billion of action, billion of instruction دا څنګه execute کوي؟ دا خو د لومړی سره داسې نه وه نه. څنګه روباټیک سیسټم راووتو؟ انشاءالله موږ په ده باندې پوره خبره وکړو. څنګه موږ دغه عصري وخت ته راورسېدلو، یعنې په 1950 شپېتمې لسیزې کې به چې یو پروګرام لیکل کېدو، فور ایگزامپل د بیګسټ پروګرام چې پنچ کارډ شوی او 2,500 پنچ کارډو کې لیکل شوی، اوس 2,500 پنچ کارډو پروګرام خبره ختمه. اوس نیچرل لانګویج پروسیسینګ راوتی دی، ته مستقیما د کمپیوټر سره خبرې کوې، هغه ستا په د عادي ژبه باندې پوهېږي، ستا په انګلیسي باندې پوهېږي. دا څنګه دا کار څنګه وشو؟ دې کې د چا د دې تر شا د کومو اشخاصو هغه خواري او مشقتو. همدارنګه څنګه کمپیوټر ته ویژن ورکړل شو. سیلف ډرایوینګ کارز دي، هغه موټرې چې په خپله ځان چلی. هغې څنګه دا د سرکونو غاړه کې چې بورډ دی هغه لولي، د سرکونو چې دی هغه کې چې کوم کرښې دی هغه لولي او خپله ځان چلی. نو موږ به د مکمل ټرانسفارمیشن وایو څنګه د اباکس نه تر 2 days موږ راورسېدلو. د دې په جریان کې کوم خلکو سختي تېره کړې ده. موږ به نړیوال او مشهور څیرې وپېژنو. موږ به چارلس بیبیج وپېژنو، موږ به وان نیومن وپېژنو، موږ به ګورډن موري وپېژنو، رابرټ نویس به وپېژنو، موږ به میکلی وپېژنو، موږ به الن چورینګ وپېژنو. د فادر اف کمپیوټر ساینس څوک دی؟ د فادر اف کمپیوټر څوک دی؟ د فرست پروګرامر څوک دی؟ موږ به دا ټولې خبرې انشاءالله په دې کورس کې تاسو ته در معرفي کوو. یعنې د کمپیوټر د انوینټ کېدو نه
تر اوسه پورې چې هر څه شوي دي ټول انشاءالله تاسو ته موږ په دغه کورس کې درښایو شاید یو سټپ مخکې هم لاړ شو. ګورئ په لومړی سر کې چې کوم فور ایگزامپل تاسو یې وایئ په لومړی سر کې چې کوم کمپیوټر وي هغه شاید یو آی تھنک 1950 څلوېښتمه لسیزه کې یو کمپیوټر هارډورډ مارک 2 کمپیوټر چې یو ایډیشن به یوه دقیقه پکې نیوله اوس کمپیوټر څه رقم تیز کار کوي. دا څنګه انشاءالله موږ به دته هم سر ورښکاره کړو چې سینګولاریټي څه شی ده او سینګولاریټي څنګه کار کوي یعنی د کمپیوټر راتلونکی څنګه دی. موږ روباټیک سیستم جوړو موږ انټیلیجنټ یا آرټیفیشل انټیلیجنس کوم چې شپږم جنریشن د کمپیوټر دی چې اوس ایگزیسټینګ روان دی موږ کمپیوټر ته پوهه ورکو هوښیاروي آیا دې ته سینګولاریټي ویل کېږي. آیا موږ داسې وخت به راشي به موږ چې دا روباټ له موږ ډېر تکړه شي له موږ ډېر هوښیار شي موږ یو روباټ ته دروغ ویلی شو یو روباټ ته دروغ ویلی شو آیا داسې وخت به راشي دا روباټ به موږ ته دروغ وایي. and we will talk about it singularity باره کې موږ خبرې وکړو. نو شاید بالکل a time will come when the human made robot and computer will turn upon them. یو وخت به داسې راځي چې د انسان په لاس جوړ شوی روباټ به خپله بیرته په انسان باندې راوګرځي ولې هغه به دومره هوښیارتیا ته رسېدلی چې هغې ته موږ سوپر انټیلیجنټ وایو. په دې کورس کې به انشاءالله موږ په سینګولاریټي باندې هم خبرې وکړو. ری کورزویل څه وایي وایي چې سینګولاریټي پرسپریټي رانږدې شوې ده یعنې سینګولاریټي رانږدې شوې ده. سینګولاریټي داسې یو حد ته ویل کېږي چې ته یو ماشین دومره هوښیار کړي چې د انسان نه هم ډېر هوښیار شي بیا هغه انسان ته دوکه ورکوي انسان بیا د خپلو مفاداتو دپاره استعمالوي یو روباټ بیا دا کار کوي. نو ری کورزویل وایي چې سینګولاریټي رانږدې ده او چې سینګولاریټي راورسېدله دغه ماډرن ټیکنالوژي په واسطه موږ خپل بیولوژیکي بدن چې دی او برین چې دی دا به خپل هغه لیمټ کراس کړي موږ به خپل تقدیر کې لاسوهنه کولی شي تقدیر به زموږ په لاسو کې دا د ری کورزویل خبره ده دا زما خبره نه ده. هغه ډیم اند ډیزت بلیوینګ کوي او هغه وایي چې موږ به دا توانایي هم ولرو چې څومره ژوند کوو هغومره ژوند به موږ کولی شو او موږ به د انسان فکر له لرې مطالعه کولی شو. So we will dip into it. موږ به دې خبرې ته هم ورشو چې آیا دا خبره رښتیا ده که نه سینګولاریټي خبره څنګه ده آیا رښتیا هم. بیا جرن لیر څه وایي when people die people would involve people dying in flesh and being uploaded into computer and remaining conscious. نو موږ به انشاءالله په دې ټولو خبرو باندې سینګولاریټي باندې به موږ پوره خبره کوو خو شروع به له اباکسه کوو شروع به د اباکس له کمپیوټره کوو چارلز بیبیج ته به رارسېږو همداسې به مخکې راځو تر څو سینګولاریټي ته راورسېږو. موږ به کوانټم کمپیوټینګ وایو چې څنګه د اباکس کمپیوټر نه خبره کوانټم کمپیوټینګ ته راورسېدله څنګه انکریپټینګ پروټوکول لایک RSA کوم چې د لسګونو کلونو دپاره امپلیمنټډ و څنګه اوس په خطر کې دی. کوانټم کمپیوټینګ باندې به خبره وکړو IoT باندې به خبره وکړو. ویریبل کمپیوټینګ ډیوایسز داسې ډیوایسونه چې هغه ډایجسټیبل دي ازمیږي خوړل کېږي ستا د بدن په داخل کې به یو د باندې به خلکو ته رپورټ ورکوي. how this happened دا کار څنګه وشو دا خو څه د سترګو په رف کې نه ده شوی. نو موږ دا ټول تاریخ چې د خپل له نظره تېرو او انشاءالله په دې کورس کې تاسو ته موږ بیانوو چې دا کار څنګه وشو. صحیح ده دا ټولې خبرې IoT ډیوایس څنګه آرټیفیشل انټیلیجنس رامنځته شو څومره دومره مخکې لاړې نیچرل لانګویج پروسیسینګ چې د کمپیوټر ویژن څنګه رامنځته شو. نو دغه یو تاریخي پلیلیست دی او دا به صرف یو هیسټري او دغه پلیلیست جوړولو پر مهال ما خپله آرټیکلز زیات لوستي دې باره کې تاسو کوم کتاب نشئ پیدا کولی آرټیکلز مې مختلف لوستي دي مختلفو کورسونو څخه مې او د مختلفو ځایانو څخه زیاتره مې چیټ GPT هم کارولی دی. نو موږ به چیټ GPT ته هم په دې کورس کې انشاءالله وردانګو. صحیح ده ګوره اینډ موږ به ډیفرنټ ریسرچ شاید هم دلته تاسو صرف تاسو یې زغه آوټپوټ شریک کړم. ګوره اوس چې کوم دی 2040 په 2040 او دا ریسرچ آی تھنک 2030 والا دی. نو 2030 کې چې کوم کمپیوټر موږ سره هغې د هغې کمپیوټر پروسیسینګ او انټیلیجنس دومره و لکه د یو ماوس برین موږک نه دی د موږک د ذهن عمره تیزوالی او کویک پروسیسینګ یې درلودو.
په 2015 کې چې کوم کمپیوټر راځي هغه به تقریبا هیومن برین چې څومره په تیزۍ سره کار کوي څومره لیاقت او خیاطۍ لري هغه به دغه کمپیوټر هم ولري. and just look at this research what it is predicting. دا څه پیشنهاد کوي خبرې 2050 کال کې به د یو کمپیوټر لیاقت انټیلیجنس پلس پروسیسینګ پاور به دومره ډیر شي چې یو کمپیوټر لیاقت او پروسیسینګ پاور به مساوي وي د ټولو انسانانو د ذهنونو د پاور او انټیلیجنس سره چې په دې ارث دي چې د ځمکې په سر څومره انسانان دي د هغې ذهنونو کې چې څومره لیاقت پوهه او تیزي ده دا به یو کمپیوټر ته راشي. believe it or not. نو موږ په دې باندې خبره کوو. نو موږ به د اباکس کمپیوټر نه شروع کوو. چارلز بیبیج همداسې د 1950 نه را دېخوا د کمپیوټر ترقي او بیا د کمپیوټرو هغه اډوانس ورژنې لکه کوانټم کمپیوټینګ چې کوم بیخي ډیفرنسز دی همدارنګه artificial intelligence د ترڅنګ singularity او ډیر نور څه به انشاءالله په دې کورس کې موږ تاسو ته در وښایو. نو بیا یې وایم دا یو داسې کورس دی چې ټول موږ هیسټري بیانو تاریخ بیانو خو انشاءالله داسې په کیسې په شکل به ته بیان کړم چې بیا به درنه هیر نشي. نو که چېرته ته د کمپیوټر ساینس زده کوونکی پاتې شه او دا کورس موږ سره تعقیب کړه. ګرانو ملګرو که چېرته تاسو کوم پیشنهاد لرئ موږ ته څه وړاندوینه لرئ تاسو یې کولی شئ موږ سره شریک کړئ. انشاءالله که چېرته دغه کورس ملګرو خوښ کړو نو انشاءالله دا به یو عموما پلیلیسټ روان وي. په ده پسې زه غواړم چې بیا یو بل مشکل چې زیاتره ملګري لري چې دا په ده نه پوهېږي چې دا انټرنیټ څنګه رامنځته شو نو بیا به انشاءالله زه هغه باندې یو پوره پلیلیسټ جوړ کړم د روټ اف د انټرنیټ څنګه منځته راغلی. شروع به بیا له ټلیګرافه وکړم چې څنګه ټلیګراف نه خبره ټلیټایپ ته راغله بیا له ټلیټایپ څنګه ټلیفون ته خبره راغله او څنګه انټرنیټ او څنګه دغه عصري بڼه د انټرنیټ چې اوس رامنځته شو. انشاءالله بیا به په هغه باندې خبرې هم وکړو. نو د دې ویډیو دپاره همدومره بس وي. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به عملا په تاریخ باندې کار شروع کړو. صحیح ده.